به پوله یې نه راختئ او پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملي دا ولې دې د قبر نه سلګۍ نه راختئ پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملي دا ولې دې د قبر نه سلګۍ نه راختئ او که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وه محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راختئ او دا وګورئ هم هغه ښار کې امن و ملګرو کم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راختئ او زمونږ پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننکۍ نه راختئ او د خپل غریب قسمت نه مې عجزه دا ګیله ده کباړ کې به مې هم د خپو سپلی نه راختئ او ویلکم بیک مینوالو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی په خیر راغلی ستړي مشي آواز د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 دی او زه یم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او د پروګرام نوم دی آل ان ون چا چې اوس ناڅاپي اف ام 93 ریډیو دلبر 400 ټیون کړی دی هغه ټولو مینوالو ته پروګرام کې هرکلی په خیر راغلی ستړي مشي او یو عدد شعر ورته ډالۍ چې غریب خو ډېر یم په اخلاص باندې مې شک ونه کړي غریب خو ډېر یم په اخلاص باندې مې شک ونه کړي یو ځلې راشه بیا د قدر د راتلو وګوره او محل او بنګله نه لرم جونګړې ته مې راشه نه کټ ته به مې ګورې نه پوزي ته به مې ګورې خو ماله چې راځې نو دا یوه خبره واوره تالي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې پروګرام تاسو اورئ رمضان سپیشل ټرانسمیشن زمونږ اوریدونکو عام ورځو کې چې کوم پروګرامونه دا پروګرام د هغې نه لږ شان چینج وي چونکې ورځې داسې وي نو په دغه وجه باندې زمونږ د اف ام 93 ریډیو دلبر د منیجمنټ دا کوشش وي چې تاسو له داسې پروګرام داسې شوز راوړو چې کوم د شیډول د حالاتو د اتوارو د طور طریقو یا زمونږ چې کوم تهوار رواني د هغې مطابق وي چې څه حالات روان وي د هغې مطابق وي نو په دغه وجه باندې زموږ پروګرام لږ شان به چینج لږ شان بدلون به پکې تاسو وینئ او بدلون پکار وي خو بدلون دومره دوه قسمه بدلون یو پازیټیو چینج یو نیگیټیو چینج پازیټیو چینج دا دی چې انسان د بهترۍ دپاره ځان بدل کړي نیگیټیو چینج داسې چې انسان بد طرف ته لاړ شي نو یو کوټیشن مې کتلی یو کوټ مې کتلی هغې کې لیکلي و چې یاره تاسو په خپل ځان بدل کړئ که چېرې حالاتو ته تاسو پاتې شوئ او حالات تاسو بدلی نو حالات انسان له سمه رګړه ورکوي حالات انسان له هډوکي ماتي نو بیا یې بدل کړي تاسو به ډېر خلک په ژوند کې داسې لیدلي وي چې اکثر د مذهب نه لرې وي د خپل روایاتو نه لرې وي د مونځ او دس نه لرې وي د الله تعالی نه لرې وي خو کله چې په هغې په ژوند کې حادثه راشي حادثه څنګه یا کور کې مور او پلار کې یو الله تعالی والي نو د بیا سپینه ټوپۍ په سر کړي او مونځ او دس کوي سهار غرمه ماښام په ټایم باندې جومات ته ځي اکثر پکې تبلیغ کې وخت ولګي ټکه مورکۍ چې ژوندی و هغې به ورته په ژوندون وي بچي مونځ کوه چې زه خوشحالېږم بیا به یې ورته وي بچي مونځ او دس کوه چې زه خوشحالېږم او په دې یو ټکي در نه خفه یم چې ته مونځ نه کوې او هغه ټایم د هغې په ژوندون یې نه کوو بیا افسوس ورشي وخت د انسان نه تېري نو کوشش پکار دی کله چې یا د دې نه علاوه اورېدونکو په انسان باندې داسې خطرناک مرض خطرناکه بیماري راشي نو دا د انسان ژوند مکمل چینج کوي نو الله تعالی مونږ رانیسي وخت په وخت باندې کله چې تکلیفات په مونږ راځي کله په مونږ باندې حادثات راځي په ژوند کې نو الله تعالی انسان سره د اویا امیندو نه زیاته مینه کوي خو دا حالات چې په انسان باندې راولي اکثر دا د پازیټیویټي مثبتیت یا د انسان ژوند ښه اړخ ته بوځي نو په دغه وجه باندې دا تکلیفات په انسان باندې راشي او تاسو به په خپله کېدای شي داسې خلک ستاسو ذهن ته زما د خبرې سره راغلي وي تاسو لیدلي کتلي وي چې یا د بیمارۍ په وجه یا په کور کې داسې چېرته سرپرستي د دنیا نه تلي نو هغه ژوند ټول بدل شوي هغه بسترۍ راغستي او اکثر چې کوم دی د الله تعالی په لاره کې په تبلیغ کې تلي او مذهبي خلک اورېدونکو دا زه په هر پروګرام کې وایم څومره چې مذهبي خلک دي څومره عالمان دي کاریان دي او مذهبي شخصیت دي دا زما ټول خوښ دي خو د تبلیغیان وروڼه زما زړه ته په دې نږدې دي که نه چې دوی کومه خبره تا ته کوي نو هغه ټول اعمال یې لاول په خپل وجود کې چې د دې 5 فوټه 6 فوټه وجود یې په هغې کې هغه ټول اعمال راوستي او چې مشرانو ورته کومه خبره کړي خپله اصلاح بل ته اطلاع نو دوی فکرمند شي نو دوی د خلکو فکر کوي نو په دغه وجه باندې دوی کې زیاتره چې کمي نو دې لاره کې لکه مطلب دا دی چې ټول هر قسم خلک ځي که نه زموږ چې کوم زمیندار وروڼه دي هغه په دې لاره کې لاړ شي نو بس هغه چې کومه خبرې د الله او د الله د رسول هغه خبره چې هغوی په کوم انداز کوي نو د زړه نه بالکل تا ته به پته لګي چې د ده قول او فعل کې تضاد نشته نو ډېره مزه کې دغه تبلیغیان وروڼه چې کوم دی دا زما زړه ته انتهایي نږدې دي
دې سره سره اوریدونکو څنګه چې تاسو ته مو وی چې رمضان سپیشل ترانسمیشن دی تاسو به راځئ پروګرام ته به کال کوئ او په کال باندې به ماته دا وایي چې څه کوم قسم تاسو ځان له څه کړي دي د روژې دپاره څنګه تیاری تاسو کوئ افطاري څنګه تیاری وي ستاسو د پېشمني څه پوزیشن وي څوک به مسافر وي او د مسافرو به څه حال وي یا به باران وي یا به سپو خوړلې وي نه او روژه مزه کوي په خپل کور کې مزه کوي نه خادم پکې مسافر دی او په کلي ماته یو نیم کس وي ته پسې مسافر یې څه ثوابې څه 400 څه پېښور او څه نوښار زه ورته وایم یو خبره ده یا د غر پناه یا د ګوتې پناه دواړه یو څیز دی نو مسافر وي نو مسافرو له روژه ماتې رالیږي ګورې 93 ته که زه نیم خیر دی صابر به هاټ پاټې تاسو بند راوړئ که بیا یې څوک کور ته وړي او که څوک هر څه وسره په د مسافرو تپوس خامخا کوئ ښه मुझे देखना है जिसने मेरे हाल पर न जाए मुझे देखना है जिसने मेरे हाल पर न जाए मेरा ज़ौक़ शौक़ देके मेरे इंतखाब देके मस्त खंदा की गम जड़ा की प्यार रड़ा की او عزت اوریدونکو هر چاله ورکوي ښه عزت احترام د دې هیڅ پته نه لګي چې الله تعالی ته څوک نږدې دي